السلام علیکم. هومیوپیتیک ډاکټر شبیر احمد تاسو ته مخاطب یم. نن درته داسې یو هومیوپیتیک دوايي ښیم چې کوم په پایلز کې بواسیر کې ډېر ښکلی کار کوي. چې بواسیر کم قسمه هم وي، که هغه خوني وي که بادي وي، نو هغې کې ډېر زیات مؤثر رول ادا کوي. بواسیر ولې کېږي؟ زیاتر چې کوم مرغن غذا دا مسالېدار خوراکونه څوک کوي، نو د هغې سره چې د معدې بیمارۍ هم راځي او ورسره بیا بواسیر هم جوړیږي. بواسیر که خوني وي که بادي وي، که هغې سره تاسو ته جلن کېږي، درد کېږي او که خارښ وي، نو په دې ټولو علاماتو کې د مسعود فارما HR23 نمبر کتري راځي. هغه ډېر مؤثر رول ادا کوي او د معدې حالت هم نارمل ته راولي او بواسیر چې کوم دی هغه بالکل د جرړې نه ختموي. که هغه خوني وي که بادي وي، HR23 کترو ډېر مؤثر رزلټ دی، تاسو استعمالولی شئ. خو کوشش کوئ چې کم د بواسیر مریضان دي اول نه اول هغه کوشش وکړي چې د قبض نه ځان وساتي، چې د هغې قبض نه کېږي، نو انشاءالله د بواسیر خوني بادي نه به هغې بچ کېږي. بل د هغې مسالېدار خوراکونه ځان وساتي، مرچکي مسالې دې نه خوري ډېر زیات، ساده خوراک دې کوي، اوبه دې ډېرې څښي، ناسته یې ډېر نه کوي، ګرځي دې اکسرسایز دې کوي. نو انشاءالله چې دا پریز وکړي او بیا HR23 کتري استعمال کړي، نو انشاءالله څو ورځې کې دننه ورته ډېر زیاته فایده محسوس شي. طریقې استعمال 10 نه 15 کتري هر ګنټه پس یو کپ اوبو کې تازه اوبو کې اچوئ او غسل کوئ. کله چې فرق وشي درته، نو بیا سهار ماښام استعمالوئ 3 ټایمه. د دوایي د څښلو نه مخکې کوشش کوئ چې په ساده اوبو باندې خوله کنګالوئ او د دې دوایي هېڅ سایډ افیکټ نشته، هېڅ مضر اثرات نشته، بې فکر تاسو بالکل استعمالولی شئ او رزلټ انشاءالله ډېر مؤثره دی. که دې ویډیو ستاسو ته څه فایده درکړي، ستاسو خوښه شوي، نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ ډاکټر شبیر پښتو، او یو ښکلی کمنټ وکړئ، لایک کړئ او دا ویډیو خپل نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ځکه چې په دې چینل زه تاسو ته د مستند دوایانو باره کې مستندې مشورې درکوم. زما دا دعا ده الله پاک دې ټوله ناروغه خلکو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.